دویم سوال دی چې عبادت څه ته ویل کیږي. جواب عبادت هغه اقوال او افعال ته ویل کیږي چې الله سبحانه و تعالی خوښي، یعنی هغه کارونه هغه خبري چې د الله سبحانه و تعالی خوښيږي، الله دا غي سره مینه کوي، الله پر رضا کیږي د موږ نه، هغه ټول ته عبادت ویل کیږي. مثلا مونږ شو، قربانی شو، روزي نیول شو، د قران تلاوت شو، صدقات ورکول شو، دا هغه ټول کارونه چې الله سبحانه و تعالی خوښي او الله سبحانه و تعالی په دې باندې د موږ نه رضا کیږي. نو دا ټول په عبادتو کې رال، یعنی هغه کارونه هغه خبري چې الله سبحانه و تعالی خوښي هغه ته عبادت ویل کیږي. قران کریم کې په سورۃ الانعام کې الله سبحانه و تعالی فرمایي قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. اے نبی دی خلکو ته وایا یقینا زما مونږ چې کوم دی، زما قربانی چې کوم ده، زما مرګ او جون لله خاص دا الله د پاره دی چې هغه د ټولو مخلوقات رب العالمین دی، فالون کې دی. نو په دې آیات کې الله سبحانه و تعالی خپل نبی ته ویل دي چې د خلکو ته وایا زما مونږ او زما قربانی، ځکه دا عبادت دی، په عبادت کې اخلاص لازمی چې دا به خاص دا الله د پاره کې. نو مونږ او قربانی د عبادت دی ځکه الله په خوشاليږي. نو په کوم شیزونو چې الله خوشاليږي هغه به عبادت. دغه شانتي حدیث کې راځي، حدیث قدسی دی. حدیث قدسی هغه حدیث ته ویل کیږي چې پاغه کې زمون خوږ نبی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دسی فرمای چې الله سبحانه و تعالی فرمایلی دي. په کوم حدیث کې چې دسی راځي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای چې الله فرمایلی دي، هغه به حدیث قدسی. نو حدیث قدسی دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای چې الله سبحانه و تعالی فرمایلی دي وما تقرب الی عبدی بشیء احب الیه مما افترضته علیه. د صحیح بخاری روایت دی چې کله یو بنده زمانه نزدېکت حاصلې ما ته ځان را رسي، ما ته نزدېکیږي، نو دا په نور هیڅ شیزونو باندې نشي نزدېکېدی الا په هغه شی باندې نزدېکېدی شي مما افترضته علیه چې ما په هغه باندې فرض کړی دي. معنا د حدیث دا ده که بنده ما ته نزدېکت غواړي نو دا به په عبادت ما ته نزدېکېدی شي. او عبادت څه ته ویل کېږي؟ نو په شروع کې مونږ ویلي هر هغه کار چې الله سبحانه و تعالی خوښي هغه باندې رضا کیږي هغه ته عبادت ویل کېږي. نو که بنده الله ته نزدېکت غواړي نو فی مما افترضته علیه، الله سبحانه و تعالی چې په قران او سنت کې کوم شیزونه په بندگانو لازم کړی دي نو په هغه شیزونو باندې نزدېکېدی شي. نو د دې د وجنه د عبادت معنا مفهوم په نننی درس کې زده کا.